د عوایدو لوی ریاست له لوري د تایس او RMIS سیسټمونو اړوند روزنیز سیمینار وړاندې شو. د روان کال د قوس میاشتې پر 19 نیټه د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینیت د غونډو په تالار کې د ریاست الوزرا د چارو ادارې لوی ریاست، ترانسپورت، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، عدلیې، اطلاعاتو او کلتور، ملي دفاع، کانونو او پټرولیم، شهیدانو او معلولینو، سرحدونو، اوبو او انرژۍ، حج اوقاف او لوړو زده کړو وزارتونو د عوایدو او تدارکاتو د برخو کارکوونکو ته د تایس او RMIS د سیسټمونو اړوند روزنیز سیمینار وړاندې شو. یاد سیمینار چې د عوایدو لوی ریاست تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري په مشرۍ د عوایدو د سیستم ریاست د تخنیکي همکارانو له لوري چې پکې د عوایدو د اطلاعاتو او عامه پوهاوي امیر ښاغلي روزي محمد نیکمل او د یادو وزارتونو او ادارو د عوایدو او تدارکاتو د برخو کارکوونکو ګډون درلود وړاندې شو. ښاغلي نوري صاحب په لومړي سر کې د سیمینار ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. وروسته یې وویل ریاست عمومی عواید با استفاده از سیستم های الکترونیکی که ترتیب داده شده عواید را هم در بخش مالیاتی و هم در بخش عواید غیر مالیاتی جمع‌آوری می‌کنه. با همکاری دوستای ما به این سیستم هایی که مطرح است که مورد استفاده شما است انشالله شما او را یاد بگیرید و با استفاده از سیستم ها کمک بکنید تا عواید به شکل شفاف جمع آوری شود. در عصر امروز موضوع سیستم هم در بخش سرعت کار و هم در بخش شفافیت یک اصل است. از لحاظ مهم است که تمام دوستای ما در ادارات بودجوی با استفاده از سیستم عواید را جمع آوری بکنند. د سیمینار په ترڅ کې ګډونوالو ته د عوایدو قطعي راپور په ټول هیواد کې د عوایدو د منظم او په یو ډول راټولولو پر میکانیزم یا RMIS او د قراردادونو د ثبت یا تایس د سیستمونو په اړه معلومات وړاندې شول. د خپل یوزر او پاسورډ داخلو نو راځو لاګین صفحې ته. کله چې لاګین صفحې ته راغلو دغه منیوګانې او دغه چې د نظر د مغه ضرورت یو یوزر چې د مونږ دلته تحلیلو چې کوم یو یوزر څومره صلاحیتونه ولري نو ټول صلاحیتونه تاسو ته نه راځي. نو راځو دغه چې تاسو اداره اوس اتومات راځي سي د دفتر ریاست الوزرا چې څوک همکاران دي او خپل مشرانو جرګه خو نشته، ریاست عمومی اداري امور ستره محکمه، ریاست محافظت رادیو تلویزیون خو هم اوس نشته، سي د وزارت اطلاعات او فرهنګ پسې ده سي د تاسو ته خپل هغه راځي سي د یار واحدی بودیجوي چې زه راځم یو څخه یو 15 وزارت ترانسپورت وهنور